اتعمرون الناس ایا حکم کوي تاسو خلقو ته بالبر پنیکی سرا وتنسون او هروي تاسو انفسکم زانون خپل وانتم او تاسو تتلون الكتاب تلاوت کوي د کتاب افلا تعقلون نو آیتاسو عقل نلره واستعینو او مدد غواړي بالصبر په صبر والصلاة او په منصرا وانها یقینا هغه لکبیرة خامخا دروند الا علی الخاشعین مگر پاجس کونکو نا الذین کم چی یقین لري یظنون انهم چی خامخا هغوی با ملاقو ربهم ملاقات کون کی وی د خپل رب سره وانهم او چی هغوی الیه داغی طرف تا راجعون ورگرزدون کی دی یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیلو یاد کړه زما نعمتي التي نعمت هغه چې انعمت چې ما کړو علیکم پتاسو وانی فضلتکم او دا چې ما فضیلت در کړو تاسو ته علی العالمین پټول عالماو واتقوا ويريگه يومن د هغه ورځینا لا تجزي نفس چې کا پکار بن راضي او کس ان نفس د بل کس شيئا فسسس کې ولا يقبل او نه بشي قبولواله منها دهغنا شفاعه شفارس ولا يؤخذ او نه باخستل شي منها دهغنا عدل سمواز ولا هم ينصرون او نبداغوی مدد کولیشی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ کله چې خلاصېمو درکړمو تاسو ته من آل فرعون د قوم د فرعون یسومونکم چې درکول به هغوی تاسو ته سوء العذاب سخت عذاب یذبحون چې ذبح کول به ابناءکم ستاسو زامن ویستحیون او ژوندي به پرېښودلې نساءکم ستاسو ښځې وفي ذلکم او په دې کې ستاسو دپاره بلاء ازمایښت من ربکم دستا د رب د طرفنا عظیم ډیر لوی وعز او کله چې فرقنا چې وشلول مونږ بكم البحر تاسو دپاره سمندر فانجیناکم پس خلاصې مو درکړه تاسو ته واغرقنا او مونږ غرق کړو آل فرعون قوم د فرعون وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل